السلام علیکم. زه ذبیح الله همدرد ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. یو لنډه قصه درته کوم د هدف او د پند نه ډکه. هغه خلکو ته چې ودونه یې کړي او هغه ښځو ته چې خاوندان یې. سمه ده؟ عمل پرې وکړئ. یو دوه ورونه د یو میر آغا نومېده، د یو سید آغا نومېده، او دوه خویندې وي، د یو ګل مکۍ نومېده، د بل شمکۍ نومېده. دا سید آغا یې مشر و، دا میر آغا یې کشر و، او ګل مکۍ مشره وه او دا شمکۍ کشره وه. نو سید آغا راولګېد، ګل مکۍ سره یې واده وکړو، او میر آغا راولګېدو، د شمکۍ سره یې واده وکړو. د دې څلور واړو اولادونه مو شو او ښه ژوند یې تېراوه. په یو کور کې دواړه ورونه او دواړه خویندې اوسېدلې. وخت تېرېده، نو یو ورځ دغه مشر ورور یې نه و او دا کشر ورور یې هم ناست و، شمکۍ هم ناسته او ګل مکۍ هم ناسته وه. نو دې دواړو خویندو ته وویلې چې ما او ورونه مې ډېر ښه یو. هغې ویل څنګه ښه یه؟ خو وایي دا وګوره، دا 5-6 کاله هم د واده کېږي، دا د اولادونه مو شو، خو زمونږ په منځ کې لانجه کونجه نه ده راغلې، ښه په خوشحالۍ سره ژوند کوو. نو حتما زمونږ او ستاسو په کورونو کې چې 2 ورونه یا 3 ورونه ښځې وکړي، نو دا ښځې یو بل سره اعتزاز لري، خو دا خو دواړه خویندې وي. نو هغه مشره خور یې چې وه ګل مکۍ، هغه ته په خندا شو، ویل لالا وایي تاسو ښه نه یه، اصل کې موږ دواړه خویندې ښه یو. هغې ورته ویل هغه څنګه؟ بس نو وایي ته وایه چې موږ ورونه ښه یو خو تاسو ښه نه یه، موږ ښه یو ځکه جنګ نه رامنځته کېږي. هغې ویل نه مړه، ښځه چې شی دی، سړی چې څه ووایي هماغه به ښځه کوي، موږ ښه یو نران یو ځکه په کور کې جنګ نه راځي. ښځه صحیح ده. وخت تېر شو، څه وخت بعد دې دواړو خویندو پلان جوړ کړ، دې ته یو چال یې جوړ کړ. وایي چې کله دا راشي نو خپلې خور ته ویلې، وایي ته به ورته بهانه وکړي چې زما زوی وواله او دا واغه ته ورې دې څه کوي، دې رښتیا هم ښه دي او که نه. کله چې دغه راغلی دا کشر ورور یې کور ته، نو بس دا ښځه یې جاړي، ورته وایي ولې رینګېږي، څه خبره ده؟ وایي مشر ورور دې کیلې راوړي دي او خپل زوی له ورکړې، او چې زما زوی ورغی هغه یې وواله او ورته ویل چې پلار دې ژوندی دی که نه، زه هماغه دې درته راوړي که نه، او خور مې ورته غږ نه کو او په موږ یې ظلم زیاتی شروع کړی دی، او ته چې نه یې زما بچي وخي. هغې کې غصه راجګه شو، دا خو یې دلته چارج کو، دا لاړه بس خپل ورور ته یې څنګه لاس ورچو. ورور یې ورته څه خبره ده؟ ورته بس دا زه لا ژوندی یم که زه مړ شم، ته به څه کوې؟ څه به یتیمان بچي به ته داسې واورې؟ خو چې جنګ یې کا، بس دې کې هغه مشرخینه راله، مشر ورور ښځی، او بس دې دوی کلاو که ورته ویلې وګوره، وایي ما تا ته ویلي وو که نه چې موږ ښه یو تاسو ښه نه یه. نو وایي موږ شیطانت نه کوو، موږ یو بل راپارو نه، خاوندانو ته هره خبره کوو نه، ځکه جنګ نه جوړېږي. خو وایي که موږ رذالت شروع کړو که نه، تاسو دواړه ورونه به خواږه ماږه نه یو بل پسې به ټوپکې راغستي. نو هدف مې د دې نه دا دی چې هغې ښځو ته زما ریکویسټ دی، تاسو خپله ځانونه ښه کړئ چې خاوندان مو هم ښه او ښه ژوند ولرئ. دا غوږونه ورته مه ډکوئ چې بیا کور کې شر او جنګ جوړي. صحیح ده که نه؟ بیا چې زړې شي بیا د خپلو انګیندو نه زړه خورئ او ویډیو ته نور شیر کړئ. داسې مه کوئ، مینه محبت سره ژوند وکړئ.